ولسمشر غني نن یوې غونډې ته وویل غاصبینو او زورواکو ته په افغانستان کې ځای نشته. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې غني بابا نن بیا څه ویلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې وړاندې په ار کې د ملي بحث په دوام د ولسونو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې نورو زورواکانو، غاصبینو او غیر مسؤله والو کسانو ته ځای نشته. د ارک له لورې په خپره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې وړاندې په ارک د کابل، سروبي، خاک جبار، موسهي او چهارسیه ولسوالیو د شلمې ناحیې اوسېدونکو سره وکتل. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د زورواکانو، غاصبینو او غیر مسؤله وسلوالو څخه ولسونه نور پوزې ته رسېدلي دي او غوښتنه یې دا ده چې غاصبین، زورواکان او غیر مسؤله وسلوات باید وځپل شي. ولسمشر غني د دې ولسوالیو اوسېدونکو ته په خپلو خبرو کې وویل هیواد مو افغانستان پرېمانه زیرمې لري، خو محدوده ډله د اصلاحاتو او له دغو زیرمو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي، مګر ستاسو په غوښتنه او ملاتړ به هیڅ وخت دوی ته د دې اجازه ورنه کړو. د یادو ولسوالیو اوسېدونکو له ولسمشر غني وغوښتل چې د دوی لپاره د په خپلو سیمو کې د حکومت پر بودیجه تحصیلي برسونه، د ښوونځیو د تشکیل ودانیو او د ښځینه ښوونکو د استخدام روجان بند، د غونډو تالارونه او د بندونو ویالونو او د ښځینه دیني مدرسو او داسې نور شیان باید موږ ته جوړ کړي. د دوی ورته د نورې غوښتنې هم له ولسمشر وکړې، خو ولسمشر په ځواب کې وویل چې له تاسې سره د مور او میرې چلند شوی ده او ژمنه در سره کوم چې د دې ټولو غوښتنو ته به په ځواب ورکړم. ولسمشر غني په وروستیو کې وویل که په 4 میاشتو کې به په خپله له خلکو سره د شویو پرمختګونو او لاسته راوړنو د ارزونې په ارزښت ناستې ولرمه. دوستانو، خدای دې وکړي چې ولسمشر تل همداسې کارونه وکړي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه، خو وخت درته غواړم.